بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا مؤمن بنده دا آغا بنده چی آغا دا اللہ دا احکاماتو تابداری، دا آغا دا خویونو بیان روانو، دا دی دا پارا چی منگ دا خویونا دا صفات دا اوچت اخلاق پزان کی راولو، دا دی دا پارا چی اللہ منگ تا کامیابی دا دنیا و دا آخرت نصیب کی. نو بائی کی تقریباً 19 خویونا بیان شیو. آخرنی خبر دا تفصیلاً بیان شیو چی مؤمن چی دے دے رحم دلی دے مشفق و مہربانی، دا دا بزرکی سختی نہیں بلکہ دا دا زر دا رحم و دا مہربانی او دا شفقت نڈکی. دا غین بعد یو خوی چی قرآن و حدیث کی دا غی ذکر راغلے دے او دا دا یو مؤمن اوچت خوی دے، آغا دا چی مؤمن حیانا کی و مؤمن کی حیائی. نو پا دی نننی نشست کی او پا دی نننی ناست کی با انشاءاللہ دا حیا پا بارک خبری کو. آغا خوی آغا اخلاق چی آغا دا دی خو اخلاق و بنیاد دے، حیا دا خو اخلاق و بنیاد دے. او آغا دی سی چی دا سمر خا اخلاق چی پا انسان کی کنا نو دا غی وجہ آغا حیائی چی کم بدا کیے. نو حیا آغا خوی دے چی دا بنیادی خوی دے. دا دی دلاسه بیا پتا کی نور دیر خ اخلاق او دیر نور خ خویون پتا کی را پیدا کیگی چی کلتا کی حیائی. حیا آغا خوی دے چی پا دی سر دین پورا کیگی دا انسان، او حیا آغا خوی دے چی دا دلیل دا ایمان دے. مؤمن سڑی کی دن حیائی، او حیا آغا خوی او صفت تے چی آغا انسان تا ہدایت کی دا خیر او دا نیکی طرف تا. حیا چی دے دا انسان تا ہدایت کی دا خیر طرف تا، ہر اوچت عمل تا ہر اوچت خوی تا دکا حیا انسان رسی. لکه څنګه چې موږ لږ ساعت مخکې دا خبره وکړه چې حیا د خو اخلاقو بنیاد دی، چې حیا د بکی نو دا نور ښه خویونه به هم په تا کې راشي. او د دې نه مخکې چې د حیا په باره کې خبره وکړو او تفصیل بیان کو، نو دا حیا وایي څه ته اول دا پیژندل پکار دي. حیا ډېر تعریفونه علماو کړي دي، خو یو لنډ تعریف دا دی چې خلق یمنع صاحبه من فعل القبیح. حیا هغه خوی ته وایي چې په چا کې راشي نو هغه منع کوي د قبیح کارونو نه، د سپک کار نه، د سپکې وینا نه، د داسې کار نه چې هغه مناسب نه وي. دغه شان حیا تا منع کوي د دې نه چې ته د چا حق وخورې. حیا تاله دعوت ترکوي نورو ښه خویونو ته. اصل کې دا حیا چې ده که نه دا د حیات نه اخیستی شوی د ژوند نه. نو ځکه دا خبره یاده کوي چې څومره ستا په زړه کې ژوند وي که نه نو دومره به په تا کې دننه حیا وي، او چې څومره دا زړه مړي مړ او غافلی نو دومره د انسان کې د حیا کمی. حیا هغه خوی دی چې دا نن سبا کم شوی دی زموږ په دې معاشره کې. مخکې که شاته لاړ شي نو مشران یا نږدې وخته پورې حیا عامه و خلکو کې، او نن سبا حیا
روانه ده په ورکېدو ده. هغه خوی چې هغه ټول خیر او خیر دی، او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نه راوړي مګر خیر، یعنی حیا کې شر نشتی. یو سړی که دا وایي چې یاره زه په ځان کې حیا راولم، نو کیدی شي د دې د لاسه ما ته دا نقصان ورسي دا نقصان ورسي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې نه، حیا خو نوم د خیر دی، حیا کې خو ټوله ګټه او ګټه پرته ده، الا هغه حیا چې موږ له نوم د حیا ورکوو هغه حیا نه ده، یا په مناسب ځای کې نه ده، د هغې تفصیل را روان دی. نور د هغې نه علاوه حیا په دې کې نقصان او تاوان نشتی، دا ټوله ګټه ده او ټول خیر او سراسر خیر دی. په یو بل حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي الحیاء خیر کله، حیا خو سراسر خیر دی، حیا کې خو ټول خیر دننه پروت دی. او چې کله یو انسان کې دا حیا راشي که نه حیا او حیاناکي، نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا سړی ادبناک دی، او دا دلالت کوي په دې باندې چې د دې سړي دننه زړه صفا دی. ځکه لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووایي چې څومره ستا د زړه برابري او ژوندی دومره به تا کې حیایي، او چې څومره دننه باطن ګنده کېږي که نه، نو د انسان نه حیا ورکېږي، دی بې حیا شي، دی کلک سترګی شي. باسې دې ځای کې یو خبر رایاده شوه ده چې خیر او شر چې دی که نه، خیر او شر په انسان کې چې پروت دي، د دې نښې په دې مخ باندې ښکاره کېږي. او ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده، وی لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر، وی د یو سړي نه تپوس د هغه د اخلاقو مبارکې مه کوه چې دا اخلاق څنګه دي، د ده د دې مخ نه پته لګي چې دا اخلاق څنګه دي. انسان باندې علامات راښکاره شي، د هغې نه پته لګي چې یاره دا سړی څومره اوبو کې دی. کله چې د انسان باطن برابري که نه او خیر پکې پروت وي، نو مخامخ هغه نښې ښکاري. یو نښه د هغې دا ده چې د انسان حیاناکي، په ده کې دننه حیایي. او رسول صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې تیر شو، دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د انصارو په یو کس باندې تیر شو چې هغه بل یو ملګري ته نصیحت کوو د حیا په باره کې، یعنی چې ته ډېره زیاته حیا کې او داسې او دغه لګیا ووت. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي دعه پرېږده، فإن الحیاء من الایمان، حیا خو د ایمان برخه ده، پرېږده چې پکې حیا د ایمان برخه ده. او ځکه یو بل حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان په څانګو کې یو څانګه ده. د ایمان چې د څانګې لري، د دې مثال لکه ونه، بنیاد یې هغه توحید دی، کلمه د لا اله الا الله، بیا د دې څانګې دي، څانګې اعمال اقوال ویناګانې څومره چې موږ کوو دا د ایمان څانګې دي. یوه څانګه پکې هغه د حیا کول دي، دا د ایمان څانګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او امام ابن القیم رحمه الله خپل یو کتاب کې ناشنا خبره ذکر کړې ده، هغه ده وایي په دې خو اخلاقو کې د ټولو نه اوچت خوی هغه د حیا ده. بلکې دا وایي هغه داسې وایي دا حیا د انسانیت سره تړلی شوې خبره ده، نو چې په چا کې حیا نه وي په ده کې انسانیت نه وي. او وایي چې چا کې حیا نه وي نو دی صرف یعنی عبارت ته د څه نه، غوښه ده، اډوکي دي او وینه ده او ظاهري شکل د نور په دې سړي کې د انسانیت هېڅ هم نشته. چې چا کې حیا نه وي د هر څه نه خالي شوی دی، صرف دغه غوښه، اډوکي، وینه او ظاهري شکل او صورت، نور اخوا په ده کې د انسانیت ویسه نه دي پاتې شوي. ځکه چې په ده کې څه خیر نه دی پاتې شوی، چې یو سړي کې حیا نه وي ده کې خیر نشته. نو بیا هغه دا وایي که چېرته دا خوی نه وی که نه دا حیا، نو د میلمه به میلمستیا نه وی شوی، لوز به خلکو نه وی پوره کړی، امانتونه به خلکو ځي ته نه رسولی، چا به د چا سره مرسته نه کولی، چا به د چا قدر نه کولی، بیا به داسې روان دي. دلیل دی په دې باندې چې لږ ساعت مخکې ما کومه خبره وکړه چې دا حیا د ښو اخلاقو
په بنیادونو کې یو بنیاد دی، ځکه چې علماو د ښه خویونو هم بنیادونه ذکر کوي. ښه خویونه خو ډېر دي خو یو څو پکې بنیادي دي. په هغه بنیادونو کې یو بنیاد هغه څه دی؟ هغه حیا ده. چې حیا ده پکې وه نور خویونه په تا کې راتلی شي، او نور هم داسې اهم خویونه دي چې هغې ته بنیادونه ویله کېږي، خو زموږ موضوع هغه نه ده. یو څو فضایل د حیا په باره کې چې په موږ کې جذبه راشي او کوشش وکړو چې دا خوی په ځان کې راولو، او که موږ کوي نو چې ډېر یې کړو او ځان پوه کړو په کومه حیا باندې الله راضي کېږي او په کومه نه، په دې باندې ځان پوه کړو. حیا دپاره دغه یو فضیلت پوره دی چې حیا دا د الله په صفاتو کې یو صفت دی، دغه یو فضیلت یې پوره دی. ته که یو سړی پوه کې چې یاره حیا ډېر اوچت خوی دی او په ځان کې راوله، نور فضایل پرېږده چې ته پې دا سړی را جذبه کې، دغه یو فضیلت ورته بیان کوه. حیا هغه خوی دی او هغه صفت دی چې د الله رب العزت هم لري، او په دې دلیل دی هغه حدیث چې امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی. په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان ربکم حیی کریم، ستاسو رب چې دی هغه حیاناک دی او هغه کریم دی، سخي دی. یستحیی من عبده ان یرفع الیه یدیه فیردهما صفرا. حیا د الله دا ده ګوره، وی چې کله ورته بنده لاس اوچت کي که نه، نو الله له د دې نه حیا ورځي چې د ده د لاسونه خالي را واپس کړي. حیا ته خیال دی سره د دې چې دا بنده ګناهګار دی، یعنی دې بنده کړي د الله نافرماني. لازم د هر بنده نه نافرماني نشي چې لاس اوچت کړي ولې دی به د ګناه نه صفایس کړي د الله نافرماني ده، خو چې کله الله ته لاس اوچت کړو نو الله له حیا ورځي چې د لاسونه واپس کړي. د الله د حیا خو بیا شان جدا دي، او حیا د رب هغه بل قسمه حیا ده، داسې نه څنګه چې د انسانانو ده. هغه حیا کیفیت هغه زموږ عقلونه نشي راغستی، به زموږ په ایمان دی چې الله صفت ته څه لري؟ د حیا. او هغه داسې حیا نه ده څنګه چې د انسانانو ده. فرق دی په خالق او په مخلوق کې، او کوم ځای کې د الله حیا به څنګه حیا یې ځي. هسې دا ما تاسو ته مثال پیش کړو، د حدیث کې دا خبر راغله چې دې بنده به نافرماني هم د الله کړي، خو الله له بیا هم حیا ورځي. یوه او بله دا یاده کوي دا چې لاسونه ورته اوچت کړي، دا ګوره د هغه بنده دی، مالک یې نه دی، خو هغه مالک له حیا ورځي. او یو بنده له د بنده نه حیا نه ورځي، او یو بنده له یو کمزوري انسان له د بل بنده نه حیا نه ورځي. او الله خالق دی، معبود دی، مالک دی، باچا دی، دا بنده کمزور دی، نافرمانه دی، د هغه مخلوق دی، نافرمانیانې ترې شوي دي، خو چې الله تعالی سوچت کې الله له حیا ورسي. ما دا مسله ذکر کړې وه تاسو ته کله چې ما د الله د نومونو او د صفاتو هغه درسونه کول، چې کوم صفات چې د الله او هغه په بنده کې هم اوچت صفات دي، نو بنده له پکار دي چې هغه صفات په ځان کې راولي. یعنې یو خو هغه صفات دي چې هغه خاص دي چا پورې؟ الله پورې. هغه موږ ځان کې که راولو نو موږ نافرماني کوو د الله، بس صفات د الله دي. خو د هغې نه علاوه چې کوم صفات د کمال په الله کې هم دي او د کمال په مخلوق کې هم دي، نو مخلوق له پکار دي چې هغه صفات په ځان کې راولي. او دا واضحه ده که دې ځان کې راولي هم، خو دغه صفت د مخلوق او صفت د خالق دی کې به فرق وي. خو موږ به په ځان کې راولو داسې لکه څنګه چې د مخلوق دپاره ده. نو حیا په الله کې ده او د هغه دپاره صفت دی، نو چې د الله تابعدار بندی هغه کې به هم حیا وي، هغه به هم حیاناکي. او بعضو روایاتو کې او آثارو کې داسې هم راغلي دي چې الله له حیا ورځي د دې نه چې یو داسې سپین ګیري له یا داسې بوډا له عذاب ورکړي چې هغه په اسلام کې بوډا شوی،
الله لا حیا ورزي د دې نه چې یو داسې سپینګیري له عذاب ورکړي چې هغه په اسلام کې بوډا شوی. حیا دا ډېر اوچت صفت ته دې باره کې تفصیل بیانوم. دا په یعنې نن سبا دا صفت په ورکېدو دی. او عجیبه دا دی چې خلک صفت کوي دی یاره پلانې نه دی مني به ځي نازي ته نه ګوري خپله خبره کوي. داسې بادر سړی دی که نه نه وایي دی پکې دا نه کوي چې مشر دی او کشر دی نر سړی دی پښتن دا خو بې حیا دی. دا څه دی دته بې حیا ویلی کېږي. نر پښتن او د هغې نه مخکې دینداره حیاناکي بعضې خبرې سړی پرېږدي په بعضو ځایونو کې د حیا د لاسه او بعضو کسانو سره سړی خبره ختمه کړي د حیا د لاسه او د بعضو کسانو د جواب نه سړی غلی پاتې شي کله ناکله د حیا د لاسه. د حیا صفت دی دا خو درنوالی دی او د هر چا مخ ته چې وردانګي او د هر چا په مخ کې چې خبرې کې او د هر چا په مخ کې د خپلې ډکوسلې ولي دې ته خو بې ادبه ویلی کېږي ده ته بې حیا ویلی کېږي چې دا د نن سبا ځوانانو کې دا صفت ډېر شوی دی. دا به غلو نه وي تاسو به هم لیدلي دا چې دا سوشل میډیا باندې چې تاسو دا کوم هلکان ګورئ او د کوم حالات روان دی او د جنکو څه خیال د دوی کې حیا ده خو چې بې حیا شي دغه ځي ته وځي که نه چې کله بې حیا شي دغه ځي ته وځي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره حدیث کې کړې ده یاده که دا خبره او په زړه یې ولیکئ. حیا انسان د ګناهونو نه منع کوي او د سپکو کارونو نه یې منع کوي او چې حیا د پکې نه وه که نه نو ته بیا هر څه کولی شي. لکه کله ناکله زموږ مخې له یو ویډیو راشي یا موږ یو کس وینو په خپل ژوند کې مخامخ هغه یو کار وکړي موږ ورته حیران شو چې یاره اخر ده دا کار کړی څنګه دی موږ ته ډېر عجیبه ښکاري. د هغې جواب دله زه در کوم په ده کې حیا نشته ځکه یې کړی او چې چا کې حیا نه وي نو دی هر څه کولی شي. نن سبا اوس ګوره بعض ویډیوګانې دا چلېږي سپین ګیرو پورې خلک مذاق کوي. ستا څه خیال دی چې د سپین ګیرو پورې چې مذاق کوي ده کې حیا ده دی چې کله د حیا نه فارغه شو نو دا کار یې کړی دی چې په لیونو پورې مذاق کوي په هغوی ویډیوګانې جوړوي او په هغوی ځان مشهوروي دی د حیا نه فارغه شوی دی چې د پردی خور مور لور ویډیوګانې او تصویران نشر کوي د ده نه حیا تلې ده چې د پلار په مخ کې چغې وهي اواز اوچتوي د ده نه حیا ختمه شوې ده چې مشر سپینګیري په مجلس کې ادب نه کوي د ده نه حیا ختمه شوې ده چې د مسلمان نه د یو انسان نه غلا کوي ډاکه کوي ظلم زیاتې کوي د ده نه حیا ختمه شوې ده چې د ښځې سره ظلم کوي د ده نه حیا ختمه شوې ده او داسې پسې بیا ځه لنډه ده چې حیا د پکې نه وي هر څه کولی شي او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده. حدیث ته امام بخاری راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى د پخوانو پیغمبرانو چې کومې خبرې وي یا هغوی ته چې کومه وحي راغلې وه د هغې نه څه خبرې دې خلکو ته پاتې شوي دي دغه پخوانو خبرو نه یو څو د خلکو سره پاتې شوي دي یو پکې وي دا پاتې شوې ده یو خبره پکې دا پاتې ده معنی دا چې د پخوانه دا خبره را روانه ده اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا د پکې نه نو ته بیا هر څه کولی شي دا د پخوانه دا خبره را روانه ده یعنې داسې اوس موږ کې نه ده راغلې موږ وایو که نه که یاره مړه چې سړی بې حیا شي دی هر څه کولی شي نه نه دا د پخوانو پیغمبرانو نه دا خبره را روانه ده چې چا کې حیا نه دی هر څه کولی شي او ځکه یو شاعر ناشنا خبره کړې ده وایي ورب قبیحة ما حال بیني وبین رکوبها الا الحیا او یو سپک کار او زما په منځ کې راته دیوال جوړ شي حیا د دې حیاناک او د سپک کار په منځ کې څه شی دیوال جوړیږي حیا فکان هو الدواء لها ولكن اذا ذهب الحیاء فلا دواء نو بیا دوایي څه شی شي دغه حیا شي وایي چې حیا ختمه شوه نو دوایي ختمه شوه
او چې دوی ختمه شو او دیوال ختم شو نو بیا څه وشو؟ بیا خو ته ورغلې په دغه قبیح کار باندې، ځکه چې هغه وایي زما او د قبیح او د سپک کار په منځ کې دیوال چې جوړ شو هغه حیا وه، چې حیا ختمه شو بیا خو بې ته ورغلې. او ځکه یو بل شاعر دا خبره کړې ده، وایي اذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء. وی چې کله تا کې حیا نه کنه بیا ته هر څه کولی شي. او بیا وی په الله مې دې قسمي چې نه په دې ژوند کې خیر شتي او نه په دې دنیا کې خیر شتي چې کله حیا د انسان د ژوند نه ختمه شي. خو په دې خو هغه سړی پوهېږي چې هغه درونې حیا نه کړي. بې حیا انسان د دې سره څه کار دی؟ مړه وایي ته کېدای شي زما په باره کې یو سړی دا ووایي او زما دا خبره واوري بې حیایي چې مړه دی په بل څه کې لګیا دی. زه دې بې حیا یم که نه ما ته خو ډوډۍ میلاوي بچي مې شتې او ښځه مې شتې. ځکه چې د بعضو خلکو ډېر کچه وړوکې او لنډ سوچ دی، بس ښځه بچي ډوډۍ. دا ډېر عجیبه هدف دی، ښځه بچي ډوډۍ بس. د ده نه د دین سره کار شته، نه د حیا سره کار شته، نه دا چې خلک به څه وایي، نه دا چې زما رب به څه وایي، د دې سره یې کار نشي. د هغه غریب مخې ته دغه دوه درې خبرې دي. او ځکه ګوره هم د دې رزق ګټلو دپاره خلکو څومره د بې حیا کارونه کړي دي، که نه نه دي کړي دي. ځکه چې دا هغه خلک دي چې د دوی مقصد صرف ډوډۍ خوراک دی، خېټه ډکول دي. که هغه دی په زینا پیسې ګټي، که هغه دی په ډمتوب ګټي، که هغه دی په قتل و جنګونو باندې ګټي، که هغه دی د خلکو نه ډاکې کوي ګټي، که هغه دی هر څه خو د ده مقصد دا دی چې کور ته روټۍ راشي او زما پې خېټه ډکه شي او زما د بچو او زما شهوت پوره شي. بس د اوچت سړي اوچت سوچي، د کمزوري انسان کمزوری سوچي. که خیال هم کړی موږ نه په وړوکوالي کې به استادانو تپوس کوو، که هغه به مدرسه کې وو، که هغه به سکول کې ووایي چې لوی شي څه به جوړېږي. هر ماشوم به خپل جواب ورکړو. چې کوم ماشوم به داسې لږ هوښیار و ډېر او سوچ به لږ اوچت و او بل کور ماحول به یې ډېر اعلی و، نو د هغه به یو ناشنا جواب و. نور به هر یو ماشوم ته چې څه مخامخ حقه جواب به ورکړو چې څه د هغه خوا او شا کې دي. بس دغه شان وروسته چې سړی بالغ شي نو د دې سړي هدف ته چې که ته غواړې چې دا څومره سړی دی ده نه تپوس وکړې چې د ده په دنیا کې هدف څه دی. که ده تا ته دا وایي چې هدف زما پیسې ګټل دي او ښځه او بچي دي، نو پوه شي چې دا سړی وړوکی دی او سوچ یې هم وړوکی دی. دا غټ سړي غټ سوچ او د دنیا کې چې را ژوند تېروي دا ته زه نصیحت وکړم د یو غټ سوچ سره یې تېروئ. داسې تېروه که نه چې یعنې کېدای شي الله تعالی غټ سړی جوړ نه کړي، خو ته د یو غټ سوچ سره تېر کړه. لکه چې لازم نه دی چې موږ خپل هر هدف ته ورسو، خو یو هدف ته چې کله ته روان یې که نه، زما دا خبره ګورئ که د سرو زرو په اوبو ولیکئ هم قدر به ادا نه کوي. چې یو هدف ته چې کله روان یې که نه، دې هدف ته که وم نه رسې، خو دې هدف ته دا تګ نه دی، دا انسان له داسې مزه ورکوي لکه ته چې دغه هدف ته رسېدلی. وړوکی ژوند مه تېروه، غټ ژوند تېروه، غټ سوچ ساته چې زه به د معاشرې داسې فرد یم چې یعنې فایدهمند به یم. زما دا اراده دی چې زه به دین له دا فایده ورکوم، اسلام له به دا فایده دی، اسلام دپاره به دا کوم، دین دپاره به دا کوم، قوم دپاره به دا کوم، ملک دپاره به دا کوم. لږ راوځه د دې کور د دې چاردیوارۍ نه، د دې نه لږ بهر ته راوځه. اوله د سړي نه په دنیا کې غټ سړی جوړېږي، په دین کې او په دنیا کې. لکه اوس ګوره مثال به له دنیا درکړم چې خبره واضحه شي، ځکه چې موږ په دنیا باندې د دین نه ډېر پوهېږو. کله چې زه تا نه تپوس وکړم چې ستا څه هدف دی؟ یاره وایي زما هدف دا دی چې زه د میاشتې 3,000 ریاله تنخوا پیدا کړم. بس نور څه نه، بس 3,000 ریاله زما په کار دي. دا ډېر وړوکی سوچ دی او دی به عمر له په دې کې پاتې شي. د هغه بل هدف څه دی؟ ستا هدف څه دی؟ وایي چې زه تاجر شم، زما کاروباري، زه 3,000 روپو ته نه پرېوځم، نه 2,000 ته، نه 5,000 ته، او د خلکو پورې وخاندلم
وایي چې زه تاجر وی دقه شان یو ورځ راشي دا سړی په رښتیا تاجر یې دی غټ سړی هغه چې پرون کار پسې ګرځېدو د هغه سره یو 100-200 کسان بیا کار کوي ځکه چې هدف یې ځان ته غټ یې ښودی و د کلي نه سړی راشي دا مسافر ملګري رونه ما هم ښه پېژني او زه یې هم ښه پېژنم چې دی اوس زموږ خبره کوي خو دا حقیقت دی چې کلي نه راشي د ده ته څو دیاړې دي زه به څو ولم او دا به عمر له د ده څو ټول به دیاړو کې پاتې شي بس سپین ږیری شي په ملا یې دړلی شي په خپو یې دړدونه شي او بیا دقه شان لاړ شي سره دا قد دیاړیانه مخکې دی لاړ نه شي زمونږ پښتانه ځکه مونږ شاته پاتې شوي یو یا نور قومونه څنګه څو ورځې بعد ته وي نو هغه نه غټ سړی جوړ شي او مونږ شاته پاتې ځکه زمونږ سوچ دقه دی چې دا مخامخ سړی چې څه کوي زما ارد ګرد چې زه هم دقه کار وکړم هغه مخامخ مثال کې اتیا ریاله دیاړې دي چې زه زیات نه زیات زه یې لس کم سل کم بس او چې دی سل علي زه به یو 100 والم خو چې زما دیاړې ولګي نه سوچ غټ ساته په دین کې هم او په دنیا کې هم په دین کې غټ سوچ ساته دا نه چې زما دینداري محدود ده صرف په مانځه پورې بس نه زه به نور هم اخوا ډېر څه کوم دا نه چې زه صرف یو بیان اورم او هغه زما په سر اوري نه زه به دا یادوم زه به دا بیانوم ورب الکعبه یو ورځ به نه الله غټ سړی جوړ کړي او دا د نیکانو خلکو دعا ده ګوره قرآن کې الله را نقل کړې ده ذهن کې راځي ده چا وجعلنا للمتقین اماما یا الله موږ نه څه جوړ کا د متقیانو امامان را نه جوړ کا نو ته چې د دیندارو امام جوړېږي د وړوکې مقام دی که غټ دی نو چې دعا یې غواړي خدای هدف دی که نه ستاسو نه زما به د خبرو ورسېدی که نه دا ګوره زه د موضوع نه بل طرف ته لاړم خو دې دپاره چې تاسو را جذبه شئ ستاسو د خیر خواهي خبرې کوم د دین او د دنیا یو سړی چې دا لاس اوچت کړي چې یا الله ما د دیندارو خلکو امام کا نو خو دغه هدف دی ځکه چې صرف تش په دوا خو کار نه کېږي که نه دی به نور سم کوي که نه نو د هغې نه بعد ورسره دعا هم غواړي الله به یې ورسوي دغه مقام ته او یو ورځ به یې د دین او د دیندارو خلکو امام به ترې جوړ کړي داسې نه کېږي چې سړی بس ډډې لګولي او ما ته به هر څه میلاو شي خبره مې دا کوله چې حیا چا کې نه که نه نو په دغه دنیا کې او په دغه ژوند کې خیر نشتی قرآن کې یو آیت دی سورة الاعراف کې الله وی ولباس التقوى ذلك خیر الله وی د تقوا دا جامه ډېره غوره ده د دې یو تفسیر دا دی امام حسن بصري رحمه الله نه نقل دی وی د تقوا جامه چې دا هغه د حیا ده د تقوا جامه هغه د حیا ته ویلی کېږي حیا هغه خوی دی چې دا د ملایکو هم دی او دا د انبیاو هم دی او د دې نه مخکې ته ما څوک بیان کو الله اسی سم خیال دی د هغه خوی په باره کې چې هغه د الله هم دی هغه د ملایکو هم دی او هغه د انبیاو هم دی او د اوسه پورې د نیکانو خلکو د علماو د قدرمندو د اوچتو خلکو دغه خوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عثمان رضی الله عنه په باره کې دا خبره کړې په صحیح مسلم کې دا حدیث دی الا استحیي من رجل تستحیي منه الملائکه زه به د هغه سړي نه حیا څنګه نه کوم چې د هغه نه ملایک حیا کوي د دې نه ثابته شو چې ملایکو کې هم د حیا صفت شته او حیا یې ولې کوله د عثمان بن عفان رضی الله عنه ځکه چې هغه کې به خپله حیا وه او هغه به دا خبره کوله وی ما چې د کله نه بیعت کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ما دا لاس بیا عورت سره نه یې لګوله ماله ته حیا راځي بعضو آثارو کې داسې راځي وی زه چې ځان لم یمه نو کوشش دا کومه چې زما نظر حتی الوسع دا زما په عورت ونه لګي ځکه چې الله نه راله حیا راشي ګوره د مخلوق په منځ کې خو موږ خپل عورت ته نشو کتېدلی کتی شو نشو کتی نو هغه له به د الله نه حیا ورتلی صحیح د مخلوق خو نشته خو الله خو راته ګوري که دومره حیاناک انسان بې وجې به یې ځان ته نه کتو دا د هغه کوشش و
ملائکو به د هغه نه حیا کوله. یو حدیث کې داسې راځي، امام بخاري راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام باره کې وی ان موسی علیه السلام کان رجلا حییا ستیرا، موسی علیه السلام ډېر حیاناک با پرده انسان، او دا ډېره ښکلې خبره مخې ته راله، با پرده، چې څوک دا په بازارونو کې چې دا ګرځي، دا لنډې تنګې جامې که هغه هلکان دي که جنکۍ دي، دا مټې چې ښکاره کړي او بازارونو کې ګرځي، دا لنډ لنډ جنګي چې اچولي، دا دلالت په دې نه کوي چې دا حیاناک دي. صفا دې چغه وایي چې زه بې حیا شوی یم، ځکه مې دا کار کړی دی. حیاناک انسان خو عورت خو لري خبره ده، بعض هغه ځایونه د بدن چې هغه عورت کې نه راځي هغه هم چاته نه راښکاره کوي، یعنې د سړي عورت هغه د زنګون نه د نامه پورې دی، سینه د سړي دا په عورت کې نه راځي. خو دا حیاناک انسان داسې ګرځي بازار کې چې سینه ښکاره کړي، نه، دا پټه ساتي، ځکه دی د تقوا جامې په ځان راچولي. ولې دی دا لنډې تنګې کپړې نه اچوي؟ د دې د لاسه که نه، لکه چې حیا پکې، حیا ګوره تا د ډېر څه نه منع کوي. هسې خیال هم کړی دا حیا د انسان په فطرت کې ده. دا خبره مې ذهن ته راله، دا ماشوم چې کله کور کې کپړې وباسي او ماشومي د 3-4 کالو، نو دیم د دروازې نه شاته پټېږي. په فطرت کې حیا پرته ده، چې سړی بې حیا شي که نه، د ده نه د فطرت هغه خوی هم ګډوډ شوی دی. دا ماشوم پټ پټ کېږي، د چا مخې له نه ورځي. ګورې چې یعنې اوس دته دا خبره چا کوله، خو د په فطرت کې دا خبره پرته دی چې یاره دې حال کې د چا مخې له تله دا نامناسب دی. او یو غټ پټ سړی او ښځه هغه په دې خبره پوه نه شي چې دا ستا چې کوم لباس دی دا نامناسب دی، دا د شریعت خلاف دی، په دې کې راوته بهر ته نامناسب دی. نو موسی علیه السلام حیاناک و، نو با پرده و، حیاناک با پردهی او با پرده حیاناکی. حیاناک انسان با پردهی وی لا یرا من جلده شیء استحیاء منه، داغه جسم چې غسل به یې کو نو داغه د جسم نه څه نه دي ښکاره شوي خلکو ته، استحیاء منه، ځکه چې ډېر حیاناک انسان. زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی کان النبی صلی الله علیه وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، هغه جنۍ چې نوي نوي پیغله شي که نه، او نوي نوي دا ستر شروع کی، دی کی ډیره حیايي، انتهایی حیا حد درجې ته چې زنانه ورته رسي، هغه په دې عمر کې رسي چې نوي نوي پیغله شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې وایي دومره حیا وه چې دومره حیا په یو پیغله جنۍ کې هم نه وي، دومره حیاناک انسان. نو حیا دا د اوچتو خلکو صفت دی، او حیا په سړو ښځو پورې دواړو پورې خوند کوي، او بیا خصوصا ښځو پورې خو ډېر زیات خوند کوي. قصه د شعیب علیه السلام د لوڼو چې کله موسی علیه السلام د هغوی دپاره هغه بیزې ګړې هغه ګودر ته بوتلې، اوبه یې په وسکولې، او بیا هغوی کور کې حل ووي پلار ته، او پلار راوغوښتو، نو خو کمزوری و، یوې لور ته یې ووایي چې ته لاړه شه ورته ووایه چې زما پلار تا راغواړي. نو الله قرآن کې وایي سورة القصص کې فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الله وایي په هغه دواړو کې یوه راله ډېره په حیا سره روانه وه. حیا د صفت د هغه خلکو دی چې هغه د انبیا علیهم السلام په کورونو کې رالوی شوي دي، او د کور د درنوالي او د سپکوالي هم ګورې د حیا نه پته لګي.
کله سړی د چا کره ورشي که نو دا ماحول وګوري دا بچي ویني یاره څه حیاناک خلک بهر راشي صفتې کوي حیا والا کور ټول دروند ښکاري د بې حیا خلکو کور ټول سپک او د هغوی سپک بیانولی کېږي په هر ځای کې حیا هغه خوی دی که نه چې دې سره په مسلمان او غیر مسلمان کې فرق راځي په دې دلیل دی امام ابن ماجه رحمه الله دا روایت راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان لکل دین خلقا د هر دین دپاره خپل خاص یو خوی دی وخلق الاسلام الحیا او د اسلام خوی هغه څه دی هغه د حیا په ځای کې راوسته دي حیا ته جنت ته بوځي په دې باندې دلیل دی حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ترمذي دا حدیث راوړی ګوره الحیاء من الایمان حیا د ایمان برخه ده والایمان فی الجنه او ایمان په جنت کې دی حیا د ایمان برخه ده چې تا کې حیا تا کې ایمان دی او چې تا کې ایمان دی نو ته چېرته به ځي ته به جنت ته ځي حیا ښایست د اخلاقو دی په دې ته دلیل بیان کو امام ترمذي دا حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې ته غوږ کښېږدي وایي ما کان الفحش فی شیء الا شانه هر کار کې چې کله فحش خبرې او فحش کارونه راشي که نه نو هغه شی هغه کار هغه انسان هغه سپک شي بې قدره شي وما كان الحياء في شيء الا زانه او هر کار او هر وینا کې او هر کس کې چې حیا راشي که نه نو ښایست وله ښه ډېر کړي بې حیایي د انسان او د دې کار او د دې وینا قدر څه کي د سوچ خبره که نه بې حیایي د انسان قدر ختمې کي کمې کي دا دا د سوچ خبره ګرانه ده او حیا د انسان او د وینا او د کار قدر ډیر کی سړی بې قدرمن ښکاري یو دا مسله ورسره یاده کړي چې حیا د دې خو ډېر ځایونه دي چې کوم ځای کې حیا په کار د کوم ځای کې نه او زه درته یو څو ځایونه ذکر کوم هسې به طور مثال ځکه که موږ هر ځای له ځو چې دلته حیا په کار دلته په کار دلته په کار دا به اوږده موضوع ده په هغې خو ابته بیانونه کېږي د ټولو نه اول او اهمه حیا د الله نه کول ګورې بس داسې یو پکې ویني چې هغوی د مخلوق نه حیا کوي د الله نه حیا نه کوي نه شروع د دې ځای نه چې ته حیا وکړې د الله نه او حیا د الله نه هغه دا ده چې په داسې ځای کې په داسې کار دې وینني چې هغه د الله نافرماني یعنی ته ولې تا نه څوک تپوس کړي ته ولې دا پلانی کار نه کوې هغه د شریعت خلاف ته ولې جواب دا ورکړي چې ماله حیا راځي د الله نه دا حیا چې کله موږ کې راله که نه نو زه درته یقیني دا خبره کوم چې موږ دنیا هم وګټله موږ آخرت هم وګټو حیا د الله نه زه به درته یو حدیث ذکر کوم ډېر فایدهمند حدیث ته ما کسې یو پیر دوه بیان کړی یم دی امام ترمذي راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دې ملګرو ته نصیحت وکړو استحیو من الله حق الحیا د الله نه داسې حیا وکړئ لکه څنګه چې حق دی عامه حیا نه لکه څنګه چې د دې حیا کولو حق دی دغه شان حیا وکړئ نو صحابه کرامو دا جواب ورکو و انا لنستحیي والحمد لله یا رسول الله موږ خو ټول د الله نه حیا کوو په دې د الله شکر دی او دا یقیني خبره چې صحابه کرام ټول حیا نه خلک او د هغوی د ټولو نه اول حیا هغه د الله نه وه ځکه خو الله په دین کې او په دنیا کې دومره اوچت مقام ورکړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي لیس ذاک نه نه دغه حیا زه نه یم ولكن الاستحياء من الله حق الحیا زه هغه حیا د دومره کومه حیا چې داسې حیا دې د الله نه وکړی شي چې د کومې الله حقدار دی هغه حیا یادوم هغه کومه د اوس غوږو ته کښېږدي ښه ان تحفظ الرأس وما وعى چې ته د سر حفاظت وکړي
او دې کې چې څه دي د سر حفاظت څه شی دی د سترګو د غوږونو د ژبې یعنی سر حفاظت او څه چې د دې سره دي وما وعى څه چې د دې ګیر چاپېره سترګې غوږونه ژبه عقل ټولې خبرې پکې دننه راځي حیا دا د الله نه دا سترګې په دې سترګو به هغه څه ته نه ګوري چې څه الله به تا حرام کړي دا د الله نه حیا ده او په دې غوږونو به هغه څه نه اوري څه چې الله په تا باندې حرام کړي دا حیا ده په دې ژبه به هغه څه نه وایي چې څه الله په تا حرام کړي دا حیا کول دي د الله وتحفظ البطن وما حوى او چې ته د خېټې حفاظت وکړې او هغې کې چې دننه سرې د یو خوا او شا کې ساتي خېټې ته حرام وانه چې حفاظت ته دی ګیر چاپېره یو خوا کې عورت دی چې ته د دې خیال وساتي وتتذكر الموت والبلا حیا د الله نه دا ده چې ته مرګ را یادې او فانی او د دې دنیا فنا کېدل او د دې انسان خاورې کېدل چې دا هر وخت ستا مخې ته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې وی ومن اراد الاخرة ترک زینة الدنیا او څوک چې آخرت غواړي نو دی د دنیا دا ښایست پرېږدي او موږ عجیبه خلک یو یعنې که اوس دې موږ نه تپوس وکړو موږ ټول وایو موږ آخرت غواړو تاسو غواړئ آخرت که نه دلیل به صحیح تاسو آخرت غواړئ سړی خو څه دلیل پیش کړي که نه دې حدیث کې دا دی چې څوک آخرت غواړي دی د دنیا ښایست پرېږدي نو لږ خو راشه که زموږ تپوس وکړي چې دنیا په باره کې موږ څنګه یو چغه زموږ دا ده چې موږ چې غواړو څه آخرت او په دنیا پسې ځان وژنو داسې غم د دنیا موږ راغستی لکه چې یاره بس دغه دنیا ده او موږ یو الله جو بس دا دنیا زما دپاره پیدا کړې ده او زه یې د دنیا دپاره پیدا کړ نو صحیح ده دنیا الله زموږ دپاره پیدا کړې خو موږ یې د دنیا دپاره نه یو پیدا کړې موږ یې د خپل عبادت دپاره پیدا کړې دنیا به زما په برخه چې کومه دنیا دغه ماته میلاویږي او که زه ولې دیکه ورکړم که نه چې نه مې د پکار بیا به ماته میلاویږي زما چې کوم رزق دی که دا به ماته رارسي غم د آخرت پکار دی آخرت دې لپاره محنت پکار دی دنیا دا تا ته دومره میلاویږي څومره چې الله ستا په نصیب کې لیکلي آخرت باره کې دا نشتي چې یاره الله په نصیب کې جو لیکلی و جو نه آخرت هغه ستا د محنت سره تړلی شوي خبره ده چې څومره ډېرې دومره آخرت ډېرېږي چې څومره یې کمې دومره آخرت کمېږي موږ آخرت قسمت ته پرېښودی دی او دنیا محنت پورې تړلی دی یاره زور به لږ زیات ورکړو یو ګنټه دوه بجه ور ټیم ولګو چې دا شی ښه ډېر شي او داسې کار به وکړو چې د جمعې دا چوټي به هم ختمه کړو د اختر دا به هم ختمه کړو چې به دا شی ډېر شي ځکه چې دا تباه شو غرق شو او چې تپوس د چا نه د دنیا په باره کې وکړي نو دومره اوږده سویلی به وکړي دومره اوږد چې ته به په خپل سوال باندې پښیمانه شي او ته به وایي چې یا الله دا صندق د افسوسونو ما ولې راکولاو کړو یا د افسوسونو د شیکو ګیلو نه ډک دی دا دلیل دی په دې باندې چې موږ د دنیا سره ښه زړه لګولی دی ښه مضبوط او په خوله دا وایو زموږ آخرت په کار دی ومن اراد الاخره ترک زینة الدنیا څوک چې آخرت غواړي د دنیا ډول پرې دنیا پرېښوده دا نه دي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا نه وي چې دنیا راواله ټوله شاته ګزار کړه بلکل یې مه کوه معنی دا ده پرېښوده څه ته وایي یعنی دومره یې کوي څومره باندې چې د ده ګزاره روانه ده د هغې نه زیاتي پرېښودې ده بس دې ته وایي دنیا پرېښوده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیا چا چې د یو څو کارونه وکړو نو ده د الله نه داسې حیا وکړه کومه چې پکار ده که دا څو کارونه ذکر شوي یو کس چې و نس ته نه څو کارونه ذکر شو ته نه ما پښتو کې وي که نه که نه انګلیش کې لګیا و نه ته نه سره او سره چې څه دي پوه شوم دویمه
خیټه او خیټه کې دننه او ګیر چاپېر آخرت سوچ او د مرګ را یادول دا درې کارونه شو. نو که سړی د دنیا پرېښود د دنیا د زینت پرېښودی چې څوک آخرت غواړي نو هغه هم د دې آخرت را یادولو سره دننه راغی. نو څو کاره شو؟ درې. بل به څوک بیان کړي؟ نشته داسې ته ووایه. آخرت او مرګ ځان ته مخې ته ساتل. نو حیا د الله نه کول. او یو حدیث به ته ذکر کړمه زما ذهن کې چې څنګه راځي نو لکه ما یو پیر بیان کړی دی انشاءالله. دا حدیث امام احمد راوړی دی، امام طبراني هم راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ته غوږ کښېږدي. یو صحابي دی سعید بن یزید الازدي رضی الله عنه. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ وویل یا رسول الله اوصني، ما ته وصیت وکړه، ما ته نصیحت وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ناشنا نصیحت وکړو. اوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. زرت ديسي وصيتكم دا يادك دا الله نه ديسي حياوك لك دا خپل قوم دا دیندار سړي نه چې کې دا دیندار سړي په مخ کې ګناه کوي تاسو ها فیسبوک کې سګن بلا خو نه ګوري د شیخ صاحب په مخ کې ها ټیک ټاک کې یا سوشل میډیا باندې سجا خما خاص شي سو ګوري نه کمل خلکو مخ کې نه د نیکانو خلکو په مخ کې خو موږ 2 میټره تسبیح مرو بس سبحان الله لا اله الا او یعنی ته به چې د سره د حساب کتاب د دیندار سړی په آخرت کې کوي نه پرې د دیندار سړی مړه دې کدی ویني سې چل به وشي خو سیب د په مخ کې وبدلام شي خو د دې دیندار سړي او ستا چې کوم رب دی دغه په باره کې څه خیال دی هغه ته ګوري کنه که ته په موبایل څه ګورې که ته چا سره ظلم زیاتې کې که ته په ناحقه د چا مال خوري که ته عبادت پرېږدي او بیا خلکو ته دروغ ووایې چې نه ما خو کړی او یا داسې زه صحیح شو انسانان خو به ته دوکه کې الله سره به څه کړي او انسانان به تا ویني نه زه څه خبره نه خو الله له به څه جواب ورکړي نو حیا کول د چا نه د الله نه داسې لکه چې د قوم د دینداره سړي نه ته حیا کې یو بله حیا هغه ده د انسان حیا د خپل نفس په باره کې دا ډېره اهمه ده هغه داسې چې تا له حیا درشي د خپل نفس په باره کې چې د خپل نفس چېرته بدنام نه کړې دا هم حیا ده ګورې د خپل نفس نه حیا کول لکه اوس زما نفس دی چې زه د خپل نفس نه حیا وکړم چې زما د لاسه چېرته بدنام نه شي مثال پهله درکړم خبره به واضح شي یو پیر د حدیث په صحیح بخاري کې دی یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راله اعتکاف کې هغه په اعتکاف کې او هغه څه خبرې له راله رسول صلی الله علیه وسلم خواله دې کې 2 ځوانان د انصارو هغه په دغه ځي باندې تېرېدو نو هغوی تیز تیز روان شو دا هم ګوره حیا ده دا هم حیا ده هغوی قدر وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه د خپلې بیبي سره ناست دی نو مناسب دي ځکه دا دي چې سړی تیز لاړ شي دا بعض چې د کله ویني چې یاره تا سره ښځه ناسته دی بیا د شاته به دا د بې حیا سړي کار دی حیاناک انسان چې کله پوه شي چې یاره د کس سره ښځه ده نو دی څه وکړي دی لار بدله کړي یا سر ښکته کړي یا یو غاړې ته ودرېږي او ځان نانګاره کړي چې یاره نه ما سر لیدلي دي نو ته څه خبرې نو چې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه دواړه داسې تیز تیز لاړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړي علی رسلکما رو رو زی تعدی مه کوئ انها صفیه ده صفیه ده زما بیبي ده هغوی سبحان الله یا رسول الله یا رسول الله تاسو سوچ په موږ دا سوچ کوئ موږ په تاسو بدګماني نه ده کړې موږ ته پته وه
او پیغمبر باندې به څوک دا سوچ وکړي داسې به پردۍ ښځې ناست دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې سیده خو شیطان په دې وینه کې دننه ګرځي په دې رګونو کې داسې ګرځي لکه دا وینه چې ګرځي نو زه یېرېدم داسې نه چې زړه ته ستاسو زړه ته بل سره واچي دې ته وایي د خپل نفس نه حیا کول چې زما دا نفس بدنام نه شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل نفس چې بدنام نه شي د هغې دپاره یې دا خبره وکړه مه ځه هغه ځایونو ته چې ته بې بدنامېږي او چې کله ته دې ځایونو ته لاړې چې ته بې بدنامېږي یا داسې کارونه کوې چې ته بې بدنامېږي ته د خپل نفس نه حیا نه کوې خپل نفس دې بدنام کو خپل ځان دې بدنام کو د هله انسان کې چې کله دی بې حیا شي حیاناک انسان هغه کار نه کوي چې دی بې بدنامېږي دی د خپل ځان ډېر خیال ساتي او ځکه د هغه ځایونو نه ځان لرې ساتي په کومو ځایونو کې چې شبهه د بدنامېدو وي شبهه د هغه ځایونو ته نه ځي لکه د پته چې یاره یو ځای کې دا کسان را جمع کېږي دلته خو صحیح ده موږ خو د الله نافرمانۍ له نه ځو خو دلته کېږي د الله نافرماني یاره زه سره نه ځم ځئ تاسو ولې چې بدنام نه شم یا داسې پسې زه بیا نور کارونه نور ډېر دغه دي سړی هغې ته سوچ وکړي یاره چې زه بدنام نه شم د خپل نفس عزت خیال ساتل پکار دي حیا یو دا ده چې انسان د فحاشۍ نه او د ګناهونو نه ځان لرې ساتي دا هم د خپل نفس نه هم حیا کول دي او د الله نه هم حیا کول دي او په دې کې مشهوره قصه او دلیل هغه د یوسف علیه السلام قصه واوري یوسف علیه السلام په ځوانۍ کې زلیخې ورله دعوت ورکړو د فحاشۍ او دروازې یې بندې کړې هغه ورته جواب کوي معاذ الله الله دې مه وساتې دې کار دا حیا د الله نه ده او حیا د خپل نفس نه هم ده چې د نفس زما بدنام نشي او حدیث د ابو سفیان رضی الله عنه کله چې هغه ملاقات ته هرقل سره وکړو اوږد روایت دی هغه هرقل ته یو څو تپوسونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې کړي وو که نه نو یو تپوس دې دا کړی صحیح بخاري کې دا روایت دی وی دې ترجمان ته وویلې ترجمان ته چې زه د دې سړي نه یو څو تپوسونه کومه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې نو که ده دروغ ووي نو تاسو یې دروغجن کوي یعنې ووایي چې دې سړي دا خبره دروغ وکړه ابو سفیان څه وایي په وروځو کې لا مسلمان شوی نه و ښه وایي په الله مې دې قسم وي دا دغه جواب وګوره دی لا مسلمان نه و دې ټیم کې حیا د درنو خلکو خوی دی د پوخان را روان دی فوالله لولا الحیا په الله مې دې قسم وي که دا حیا پکې نه وی که نه او دروغجن پې نه مشورېدې ما به ده ته دا جوابونه ټول غلط ورکړي خو حیا راتله او ما وی چې بیا به په دروغجن باندې مشهور شمه خلک به وایي چې دروغ یې ویلي دي دا حیا د درنو خلکو خوی دی ګورې ښه دلته لا دی مسلمان شوی نه دی او دا خبره کوي زموږ ته چې ووایي یاره ته خو دا کار غلط نه کوې بیا هم مړه بیا ویل درکوه خو اوس دا کار کول غواړي نه نو په دې خو به ته بدنام شي صحیح د الله نه خو ته حیا نه کوې خو دې کار سره خو ته بدنامېږي دې کار سره ستا باره کې به خلک څه وایي د سره دې غم نه مسلمان سره د خپل لباس غمي چې زما په دې لباس باندې چېرته داغ ونه لګي ځکه د دې ناروا کارونه ځان لرې ساتي حیا یو دا دی چې انسان د خپل عورت خیال وساتي یعنې خپل عورت راښکاره کول هغه ځای کې چې کوم ځای کې راښکاره کول شریعت اجازت ورکړی دی که یو سړی د خپلې بیبي سره دی یا یوازې ځان له دی غسل کوي طهارت حاصلوي دې باره کې دلایل نورو ځایونو کې بیان شوي حیا په مجلس کې دا غټه حیا ده او دا هم ګورئ نن سبا داسې په کمیدو ده په بیټک کې او د ناستې په ځای کې څه حیا بیټک کې به حیا صحیح د ژبې حفاظت بس ناسته په طریقه د ژبې حفاظت دوه شو بل خوراک څښاک آداب مشرانو قدر بارک الله فیک ګډې وډې خبرې نه کول
د ژبې حفاظت دقې کې راغی ګډې وډې خبرې نه کول دا د مجلس ادب هم دی او دا حیا ده ګوره حیا دا د مجلس کې حیا کول دي یو حدیث کې داسې راځي چې امام ابو داود راوړی دی وایي که تاسو کې یو سړی د خپلې ښځې سره میلاو شي او دروازې بنده کړي خپل حاجت پوره کوي او الله په ده پرده راواچوله دی پټ دی یعنې بل څوک یې نه ویني نو چې دی بیا وروسته خلکو ته دا خبرې بیانوي چې فعلت کذا فعلت کذا ما دا کار کړی ما دا کار کړی یعنې داسې به چا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فسکتو خلک ټول غلي شو بیا زنانو ته خطاب وکړو چې دې زنانو کې به چا دا خبرې کړي دي فسکتنا نو هغه هم غلي شو فقالت امرأة یا رسول الله یو ښځه پکې راپاڅېده ټول غلي یو ښځه راپاڅېده وی یا رسول الله سړو کې هم داسې شتي او ښځو کې هم شتي کوي سړو کې هم شتي ښځو کې هم شتي سړو کې هم شتي چې د خپل یعنی هغه حالات چې هغه بیانول مناسب نه دي هغه بیانوي د کور یعنی د څنګه کوروالی کړی ده او څه طریقه بیانوي ښځې دا خبرې بهر بیانوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو ته دا پته شته چې د دې ښځې او د دې سړي څه مثال دی مثال یې دا دی انما ذلک مثل شیطانه لقیت شیطانا فی السکه یو شیطانه د یو شیطان سره میلاو شوه په کوڅه کې نو دی شیطان د دې شیطاني نه حاجت پوره کو او دی شیطاني د شیطان نه حاجت پوره کو او خلکو ته کتو دا مثال خلکو ته کتو حیا پکې نشتی که نه لکه مجلس کې څوک دا خبرې بیانوي بې حیا دی که نه ځکه دا خبرې بیانوي دا بس ما تاسو له مثال درکو نو په مجلس کې فحش خبرې کنځلې بې ادبي دا ټوله بې حیایي کې دننه راځي دغه شان حیا د مور پلار سره حیا د مور پلار سره او عجیبه دا ده چې یو سړی درس ته حیا او د ښو اخلاقو ورکوي او کور کې دننه دی په خپله ګډوډي او موږ دا ډېرو پکې داسې وني چې موږ د اخلاق او د هر څه د بهر خلکو دپاره ساتو کور کې دننه نه خو چې بهر زه برابر د ابو هریره رضی الله عنه باره کې راځي یو کس روانو ورسره یو هلک روانو نو دې هلک ته اواز وکړو من هذا منکه دی تا سره روان دی دی ستا څه دی هغه ورته ابي زما پلار دی وی بیا خبرې ته غوږ کېږده د دې پلار نه به دې مخکې نه ځي ګورې او چې یو ځای د ناستې راشي د ده نه به مخکې نه کښېني او دې پلار ته چې اواز کوي نوم به یې نه علي او د بل چا مور پلار به نه کنځېږي نه دی به وکنځلی شي دا حیا ده ګوره ښه پلار نه حیا کول مور نه حیا کول د مور پلار قدر کول دا حیا ده دغه شان حیا د سپینګیري نه کول چې دا هم نن سبا زموږ د معاشره کې یعنې کمه شوې ده داسې پسې بیا نور اقسام دي خلاصه دا ده چې حیا هغه خوی دی چې شریعت یې زموږ نه غواړي او ما ډېر فضایل او فواید د هغې بیان کړو هغه حیا ګورې الله زموږ نه نه غواړي چې کومه حیا موږ د حق د وینا نه او د حق نه منع کوي دغه حیا نه ده پکار ښه لکه یو سړی د دین زده کړه کوي او یو مسله پکې ده ته راپېښه شو یاره دا مسله تپوس نشم کولی ولې ما له حیا راځي نه دا حیا د شریعت نه ده پکار حق وینا ده تره ته کول دي کاکا ته ماما ته د دین خبره ده ولې ورته نه کې جي ما له حیا راځي دا حیا شریعت زموږ نه نه غواړي دا بده حیا ده مضمومه د دې بدي ویلی شوې ده دا حیا زموږ نه ده پکار زموږ هغه حیا پکار ده چې هغه مناسب ځای کې ده خو چې د کومې حیا د کولو د لاسه حق پټې او دین پټې او د دین د زده کړې نه پکې پاتې کېږي دغه حیا زموږ دا نه ده پکار نو امید ده انشاءالله چې
سنه څخه دا موضوع ذهن ته کوزه شوي اخري خبره د امام فضيل ابن عياض په یو قول باندې به ختم کړو دا زما ذهن ته راغی امام فضيل ابن عياض رحمه الله وی د بدبختۍ 5 نښې دي امام فضيل ابن عياض وی د بدبختۍ 5 نښې دي القسوه في القلب د زړه سخوالی چې زړه یې سخ او د سترګې نه د اوښکې نه بهیدل الرغبه فی الدنیا دنیا کې ډېر ورننوتل څلورمه طول الامل اوږده امیدونه او پنځمه قلة الحیا چې سړي کې حیا کموالی 5 نښې دا د څه دي بدبختۍ دي کومې کومې د زړه سخوالی سترګې نه اوښکې نه تله دنیا کې ننوتل اوږده امیدونه طول الامل او 5م د حیا کموالی الله دې موږ د بدبختو خلکو نه لرې ساتي په دې به اکتفا وکړو او الله سبحانه وتعالی دې دا خوی په موږ کې راولي زموږ په بچو کې زموږ په معاشره کې زموږ په ښځو کې دې الله دا خوی راولي او الله دې موږ د بې حیایۍ نه لرې ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد